چې دا پریدو ذکر کېږي نو ما ته هم د پریدو د سیمې د خپله سیمه د زمونږ ټوله زما د زړه او د مزو خبره نه رغېږي بهاره دا چې به تر څو خبره نه رغېږي مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو مونږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو مونږ دغه نه کوو چې پاس ورله روغ وکړو مونږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي دا سړي نه دي په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي دا سړي نه دي په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي دواړه راولېږي په یو بل ګزارونه کوي دواړه راولېږي په یو بل ګزارونه کوي بندو پنجرو کې د مرغو خبره نه رغېږي پلار مې ویل راته بهاره زویه دا ولیکه په ګډو وډو رویو خبره نه رغېږي ډېره مننه دا د شاکر بهار دغه غزل راته رایاد شو او د وصال اپریل هغه بل شعر نور هم رایادېږي چې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي که مسافر راځي نو نه دی راځي زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي که مسافر راځي نو نه دی راځي چې په خپل کور مې بندوي دننه که ګورنر راځي نو نه دی راځي ډېره مننه په دغې شعرونو باندې هم د دې سیمې یو تکړه شاعر یو خوږژبی شاعر یو تکړه انسان چې د ډېر وخت نه زموږ سره اشنا دی مونږ ډېره مننه کوو ذکر کوو